پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عجیب زندگی تیر کړه. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کور حالات د آخرت عجیب فکر وکړي. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لور حضرت فاطمه الزهرا و او دا د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې و او کتابونه لیکي دا د دنیا بهترین نه جوړه و. حضرت فاطمه الزهرا په کور کې نه جوړه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پښتنی لور لراله دروازې ته چې راورسېدې حال ورستی ورته بچی ته لږ پرده وکړه زما سره د قریشو سردار عمران ابن حسین را سره دی هغه پردی سړی دی نو موږ به یو ساعتې پوښتنې درله هغې د کور څه حال ورته راستئ ورته یې پلاره په خدای قسم په کور کې دومره ټیکری نسته چې زه د بدن پوره پرده په وکړم زه پرده په څه باندې وکړم. دا د پیغمبر د بچي د کور حالت زما دا عقیده ده چې دا به څومره ستړی کور چې په کور کې د زنانې دپاره پرده نه وي په کور کې بچي ژاړي د هغې دپاره نفقه نه وي او په کور کې زنانې بیماره وي د هغې د علاج بندوبست نه وي څومره ستړی کور. لیکن په خدای قسم زما عقیده عین جهالت دی. دا هغه کورو چې د دې زنانه د جنت د ټولو زنانو سرداره وه دا هغې کورو د دې بچان د جنت د ټولو نوجوانانو سردارانو دا هغه کورو د دې د مالک الله تعالی پر عرش دا لیکلي و چې اسد الله و اسد رسولي چې د دې کور مالک د الله او د الله د رسول مزری دی. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام له د باندې څه د وژې پټو ورستی ورته یې بچی په دې پټو کې یو ساقۍ پرده وکړه چې کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راغلی کور ته عمران ابن حسین ورسره دی دا مبارکه په پټو کې پیچلې په کونج کې ناست ده او چې پیغمبر علیه السلام کښېناستی دا ډېره زیاته ژاړي د دې ژړا په وجه د پیغمبر د خبرې جواب نسي ورکولی. چې کله یې ژړا لږ ارامه شوه پیغمبر علیه السلام ته یې بچې ولې ژاړې ورته یې د الله رسوله په کور کې مسکنت دی بچي نفقه غواړي بچیانو نفقه نسته په کور کې بیماری ده د علاج بندوبست نسته په کور کې مسکنت او ضرورت نه پوره کېږي مسکنت دی ورته په خدای قسم دا ټولې برداشولی شم لیکن یوه خبره مې په برداشت کې نسته د هغې خبرې په وجه باندې نن ډېرې زیات ژاړم. پیغمبر علیه السلام ته بچی کومه خبره دي په برداشت کې نسته ورته ستاسو غوندې میلمانه زما کور ته رالو زما په کور کې دومره څه نسته چې ستاسو حضور ته یې کښېږدم ورته یې د الله رسوله دا هغه خبره ده په خدای قسم زه یې نسم برداشتولی. تاسو ګورئ زنانې له چې کله قریبان راسي د زنانې لوی ارمان دا وي چې زما د قریبانو عزت وشي ورته یې لوږه برداشت ده او مسکنت برداشت دی او د هغه رقم ضرورت دی نه پوره کول برداشت دی لیکن یوه خبره برداشت نه ده چې ستاسو غوندې میلمانه زما په کور کې حاضر دي او زما په کور کې نن دومره شی نسته چې درته کښېږدم. پیغمبر علیه السلام ورته ویل بچی راوز کېږه. پیغمبر علیه السلام په دې غېږ پورې نیولی دی د حضرت فاطمة الزهرا پر ژړا پیغمبر هم ورسره په ژړا پیغمبر علیه السلام ته بچی ډېر مه ژاړه ورته والله ما ذقتم الثلاثه ایام فواقا په خدای قسم که ستا په کور کې لوږه ده ستا د پلار په کور کې هم لوږه ده که دې نستم نن درېیمه ورځ د ګوله ورشوه سوې اخر څه ورته وایي بچی ابي علی لیجعل ما بین المکة والمدینة ذهبا الله تعالی دا پیغام هم راکړی چې د مکې او مدینې پورې چې څومره غرونه دي دا به درته سره زره کړم. ما ورته ویل یا ربي اجوع یوما واشبع یوما یا الله زندګي داسې غواړم یو ورځ موړ یو ورځ وږی چې په کومه ورځ باندې موړ سم ستا شکر به ادا کړم چې په کومه ورځ باندې وږی سم په هغه ورځ باندې به صبر وکړم. بس زندګي ده زما څو ورځې زندګي ده د دنیا هغې به ډېره ژر تېرېږي د دې څه وروسته ماته د آخرت نعمتونه دي د آخرت جنتونه دي یا الله د دنیا زندګي په دغه شکل باندې غواړم. دویمه ورځ یو دوې درې ورځې تېرې شوې څه زمانه نوره تېره پیغمبر حضرت فاطمة الزهرا په کور کې ناسته ده حضرت علی رضی الله عنه د بچي دي په کور کې څه نسته بچان ژاړي حضرت علی ورته فاطمې ته وایي فاطمې زه صبر کوی سم ته صبر کولی سي دا بچان په څه نه پوهېږي ورسه دا بچان باندې څه ورته ته ورسه د رسول الله کور ته ورسه که د رسول الله په کور کې لږ نفقه وه در دې بچانو پورې به راغلې د ماښام د لمانځه بعد حضرت فاطمة الزهرا راغله
پیغمبر علیه السلام د ماښام د لمانځه سنت کوي. حضرت فاطمه الزهرا دروازه وټکوله. پیغمبر علیه السلام سلام ډېر ژر وګرځاوی. ام ایمن مینځه ده، هغې ته وایي الله دې خیر کړي دا ټکهاری د فاطمې دی. ورته وایي الله دې خیر کړي دا وخت خو مخکې نه وه راغلی، څنګه راغلی؟ نه معلوم چې فاطمه زما در کوره په دې ناوختي کې کومې ضرورت راورسولی. ام ایمن ته وایي ته دروازه ور خلاصه کړه. هغې چې دروازه ور خلاصه کړه حضرت فاطمه الزهرا و مخ ته ورته کښېنسته. روایاتو کې راځي د بخاري شریف روایت دی، وایي شکت فاطمه مجل یدیها، مری د دې لاسو تڼا کې ورښکاره دا ورغوي ټوله سرې غوښې او لاسونه تڼا. ورته یې د الله رسول ټوله ورځ مې شازه غرګۍ په لاس دی، پر شازه باندې ورغوښې دي، حضرت علي چې راوړي زه پر دې باندې داسې مه ژاړم. وایي د هغې په خاطر مې لاسونو تڼا کې وکړي، لاسونه مې غوښې وکړي. ورته یې د الله رسوله پر سر باندې اوبه راوړم، د هغې په خاطر مې په دې سینه کې شنې لارې پیدا سوې، لیکن بیا هم شکر کارم، زم صبر کوئ سم علیم صبر کوئ سي. په کور کې بچان نن په ژړا باندې وو، د هغې صبر نه سو موږ برداشت کولی، ستا در کور راورسېدم. ورته یې د الله رسوله ټولې مدینې ته د بیت المالو د غنیمت څخه حصې ورسېدې، که فاطمې کور ته یو څه ور ورسېږي څه مشکل وي؟ پیغمبر علیه السلام ورته بچی د بیت المال او د غنیمت 5 بزې په کور کې ولاړ دي، دا 5 بزې بیا یې کور ته، او که د آخرت دپاره 5 کلمې در وښیم دا 5 کلمې د ځانه سره وړي. پیغمبر یې امتحان اخلي. حضرت فاطمه الزهرا هم په دې پوه سو چې پلار زما امتحان اخلي. دا نه ورته وایي چې د الله رسوله هغه هم راکړه هغه هم راکړه. ورته یې د الله رسوله بس آخرت دنیا پرېږده، د آخرت دپاره یو شی راوښیه. هغه ورته وایي بچې دا کلمات وایه یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. ورته وایي بچې دا 5 کلمات یې در سره واخله، دا در 5 بزو ستا دپاره خیر دی، ورڅه په خپل کور کې صبر وکړه. حضرت فاطمه الزهرا دغسې ناامیده بیرته راولاړه سوه. چې کله در کوره پورې رارسېده حضرت علي په دروازه کې ولاړ دی. حضرت علي رضی الله عنه ورته وایي فاطمې څنګه څه دې راوړي؟ داسې ورته وایي ذهبت للدنیا وجئتک بالآخره. علي د دنیا په تلاش کې تللی وم لیکن کور ته مې آخرت راوړی. هغسې ورته وایي والله ان هذا اليوم لخیر ایامک، په خدا قسم د زندګۍ د ټولو ورځو بهترینه ورځ دي. چې کله د دنیا او د آخرت مقابله سره راغله، د دنیا او د آخرت مسله راغله، تا دنیا پر شا وغورځوله، آخرت دې زما در کوره پورې راوړی، نو دا ستا د زندګۍ بهترینه ورځ ده. دې دنیا ته خلکو په دې نظر کتل او دې آخرت ته خلکو په دې نظر باندې کتل. نن ما او تاسو ما او تا چې په دې ګریوان کې وګورو، د سهاره څه تر ماښامه زما او ستا منډه او ترنډه پسې د ماښامه څه تر سهاره زما او ستا سوچ و فکر پسې. چې کله ورځ تېره سوه حضرت فاطمه الزهرا دویمه ورځ راغله، په پړوني کې پیچلې ده، د ماښام د لمانځه بعد راغله، د پیغمبر په حجره کې د پیغمبر مخ ته کښېنسته. هغه ورته وایي بچې څنګه راغلې؟ ورته یې د الله رسول علي نن د کوره څه د باندې وتلی و، یو څه وربشې په مزدوري کې پیدا کړي وې، هغه چې راوړې ما پر شازه باندې معده کې ومې پټلې، د هغې څه مې 4 ډوډۍ پخې. ورته یې هغه 4 ډوډۍ کې یوه ډوډۍ علي وخوړله، یوه ډوډۍ مې سایل او مسکین ته ورکړه، یوه ډوډۍ مې حسن او حسین ته ورنیمۍ کړه، 4مه ډوډۍ پاته سوه. ورته یې د الله رسوله چې دا ګوله مې خولې له وروړله، په خدای قسم در ستونې مې نه تېرېدله، ما ول محمد رسول الله شپه او ورځ به څنګه هغې به څه پیدا کړي کې به نه پیدا کړي. ورته یې د الله رسوله بس پیچلې مې د ستا پورې راورسوه. پیغمبر علیه السلام په دې زړه پورې ونیول، ورته فاطمه بضعة مني، ای خلکو دا فاطمه زما د زړه ټوکړه ده. کم څوک چې فاطمې ته تکلیف ورکوي هغه ما ته تکلیف راکوي، کم څوک چې فاطمې ته راحت رسي هغه ما ته راحت رسي. ورته یې بچې زما په خدای قسم زما د نس د نن 4مه ورځ ګوله نه وشوسته،
ما درته ویل چې دنیا دا د دنیا هر شي ته ترجیح ورکول او د دنیا په طلب کې د ځان لیونی جوړول او د هغې متعلق روا و ناروا نه پیژندل حلال و حرام نه پیژندل حق و باطل نه پیژندل بس د دنیا په تلاش کې شپه ورځ تېرول دا د انسان بیماری و ناجوړي ده او د دې بیماریو د ناجوړۍ علاج خلکو دغه دی چې لاړ د دې دنیا په مقابل کې د آخرت فکر کوه نن ستا زندگی په دنیا کې څو ورځې ده 80 کاله ده 80 کاله ده د دې څه وروسته په دې قبر کې په زرونو کلونو زندگی کوي دا دنیا زما او ستا خوب دی خلکو والله زما او ستا خوب دی اوس ما ورته بیده یو حضرت علی وای الناس نیام دا خلک بیده دي اذا ماتوا انتبهوا چې په قبر کې کښېږدې دی به راکښېني چې کله دې په قبر کې ډورۍ پورې خاورې بندې سوې هلته د هغه ځای څه ستا حقیقي زندګي شروع کېږي بیا به دغه دنیا چې ته په نازېږې دغه بنګلې چې ته په نازېږې دغه جایدادونه چې ته په نازېږې دغه مشرتوب چې ته په نازېږې دغه زامن چې ته په نازېږې دا به د یو سرقې لا په دماغ کې په ګرځي لکه سړي چې د شپې خوب لیدلی لیکن چې نکر و منکر درته رامخته سو چې هغې د رب و د نبي و د قرآن سوال شروع کړې او د جنت و د جهنم کلکینانو ته مسله ورسېده بیا به دې دا د دنیا حالات داسې د دماغ ووځي لکه سړي چې په ګرد د زندګي نه څه لیدلي نه یې څه اورېدلي که ان لم یکن شیئا مذکورا بیا بل ته دا در معلومه سي چې دا جایداد د چا دی بیا بل ته دا در معلومه سي چې د مال و دولت د چا و بیا بل ته تا در معلومه سي چې هغه مځکه و وطن د چا و بیا بل ته دا در معلومه سي چې هغه زه چې په نازېدم هغه ترتیبات د چا و نو الناس نیام دا خلک بیده دي اذا ماتوا انتبهوا لیکن یو آخر خبره درته کوم هغه دا ده چې د خدای په خاطر دا